نو باید مسلمان د دې څخه ځان وساتي چې عمل دې عبث او حبته وګرځي او یا دی په ځان نوي خبر د اسلام څخه دې ووځي. نو هغه څوک چې د ژیړې خرول دي د ځان عادت ګرځولی دی، د دغه ناوړه کار څخه و الله عز وجل ته توبه وکړه. ژیره دې پرېږده لکه څرنګه چې الله عز وجل ستا دپاره خلق کړې ده هغسې پرېږده او ستا د نبي صلی الله علیه و آله وسلم متابعت وکړه. هغه چې ته د ژیرې په پرېښولو سره امر کړی یې وروره، د ژیرې د خرولو په سبب خپل ځان د الله عز وجل د قهر او عذاب لایق مه ګرځوه. لکه څرنګه چې تا په لمانځه، روژه او نورو واجباتو کې د خپل رب اطاعت کړی دی، نو چې شي تا د دې څخه منع کوي چې د ژیرې په پرېښولو کې هم دغسې اطاعت وکړي؟ ایا هغه څوک چې ته په لمانځه سره امر کړی یې هغه څوک نه دی چې د ژیرې په پرېښولو سره هم امر کړی یې؟ بلکې هغه الله دی چې په دواړو سره امر کړی یې. نو ولې د ده عز وجل په اوامرو کې فرق راولې؟ په یو امر کې اطاعت کوي او په بل امر کې نافرمانی. څه سو هغه د الله عز وجل تعظیم، څه سو هغه صادقه ایمان، څه سو هغه د الله عز وجل د امر استجابت او قبلول، څه سو په شرعي اوامرو ولې لوبې کیږي؟ د حق سبحانه وتعالى اوامر ولې سپک بلل کیږي؟ الله عز وجل د کتابیانو دغه عمل بد بللی دی په ځینې اوامر به قبلول او ځینې به ردول. حق سبحانه وتعالى په خپل کتاب قرآن مجید کې فرمایي: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يعني ایا تاسي د کتاب الله پر ځینو احکامو ایمان راوړي او منیه او پر ځینو نورو احکامو یې کافران کېږي؟ نه مني. پس هر هغه څوک چې ستاسو څخه دغه کار کوي د هغه سزا نه ده مګر رسوایي ده د دنیا په ژوند کې، او په ورځ د قیامت کې دوی و ډېر سخت عذاب ته د دوزخ وروستل کیږي. او الله عز وجل د هغه څه څخه نه دی غافل چې تاسو یې کوئ. نو ګرانه وروره، خپل ځان دې د دغسې بد ویلو لایق مه ګرځوه. ځان د دغه کفارو سره مه مشابه کوه، بلکې خپل ځان د الله عز وجل د ټولو اوامرو که لوی وي که کوچني تابع او ملازم وګرځوه چې د دنیا او آخرت خوشبختي او کامیابي دې په نصیب سي. بېشکه چې ژیره د الله عز وجل د طرفه پر نرانو ډېر عظیم او جلیل نعمت دی، او په دغه ژیره سره نر د ښځو څخه جلا او متمیز کړی دی، او دغه ژیره د نرانو دپاره زینت ګرځولې ده. ځکه دغه ژیره ده چې د نرانو دپاره د نروالي، هیبت، دبدبې او وقار علامه ده. ژیره فقط یو څه وریښتان نه دي چې پر مخ راشنه کیږي، بلکې دغه ژیره د اسلام د ښکاره علامو او شعایرو څخه ده. ژیره هغه شعار او علامه ده چې د دې په پرېښولو او تعظیم کولو سره و الله عز وجل ته ورنږدې کیږو. الله عز وجل د سورة الحج په 22 نمبر آیات کې فرمایي: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني دغه الهي احکام او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله د دین د علایمو تعظیم کوي، نو دغه تعظیم د هغه چا د افعالو څخه دی چې د زړه تقوا لري. سبحان الله. که نن ورځ د یو چا سره د ژیرې په متعلق خبرې کوي، په جواب کې به واورې چې وایي مسلماني په زړه کې ده نه په ژیره کې. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که زړه اصلاح سو ټوله بدن ورسره اصلاح کیږي. نو که په رښتیا سره زړه مسلمان او اصلاح وي، هغه د مسلمانی او اصلاح علامې د انسان پر شکل او اعمالو خامخا ښکاره کیږي، چې دغه تلاوت شوي آیات شریف څخه هم دغه معنا او مقصد تاکید کیږي. او فرمایي: د هر چا په زړه کښې چې د پرهیزګارۍ مضمون او د الله عز وجل بیره موجوده وي،
هغه به خامخا د شعائر الله د الله عز وجل د دین د علامو ادب او تعظیم کوي، ځکه چې د الله جل جلاله عاشق د هر هغه شي چې خدای جل جلاله ته نسبت کیږي د هغه قدر او احترام کوي. ورونو، ژره د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه ده او موږ یې هم د ژرې په پرېښولو سره امر کړي یو، مګر سره د دغه ټولو اوامرو چې د ژرې د تعظیم او پرېښولو په باره کې راغلي دي، بیا هم په اوسنۍ زمانه کې ډېر داسې مسلمانان شته چې د اسلام او مسلمانۍ دغه عظیم شعار خوار او حقیر بولي، د خپلو مخانو څخه یې ایسته کوي او خروي. الله عز وجل دې موږ او دوی ته هدایت وکړي. او ځینې کسان بیا ژره نه خروي، خو په ژره لوبې او بازۍ کوي. څوک پر زنه یو څه لږ پرېږدي چې دا فرانسوی موډ دی، خو اوس په عربي ملکو کې خورا ډېر دی. او ځینو کسانو پر مخ یو تور نری خط پرېښی وي، او څوک بیا بریتونه د ژیړ سره ګډ کړي او د خولې پر شاوخوا یې یوه توره دایره جوړه کړې وي، خو نوره ژیره یې خرولې وي، او داسې نور خندونکي او غمونکي شکلونه ځینې جوړوي. که دا هم د خیال څخه وباسو چې یو مسلمان د الله عز وجل د طرفه د ژیرې په عزت کولو او پرېښولو امر کړی شوی دی، دا اوامر به یو بغل ته کښېږدو، خو د هیڅ عاقل انسان سره دا نه ښایي چې د خپل مخه څخه دغه پسخندي شکل جوړ کړي. مګر ډېر د افسوس ځای دی چې نن ورځ دا کم او نادره لیدل کیږي چې یو مسلمان انسان دی په داسې شکل او قیافه سره ولیدل سي چې د اسلامي آدابو په ادب سره دی مؤدبه وي، او ژیره دی داسې پرې ایښې وي لکه څرنګه چې الله عز وجل خلق کړی ده. ولا حول ولا قوة الا بالله. محترم ورونو، د ژیرې پرېښول د ټولو انبیا علیهم السلام د لارښوونو څخه دي، او دغه رنګه د صحابه کرامو او سلف صالح رضی الله تعالی عنهم څخه داسې څوک نسته او نه د چا په باره کې دا ویل سوي دي چې ژیره یې خرول، بلکې د خرولو په مقابل کې د ژیرې درلودلو مقام او درجه لوړ باله، او ژیره درلودل یې د خپل عزت او شرف یو جز باله. قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د یو قبیلې مشر او سردار و، خو کوسه و، ژیره یې نه درلوده. نو به د قوم انصار ویل قیس د شهامت او شجاعت په خاطر ښه مشر دی، مګر ژیره نه لري. په والله که ژیره په پیسو سره رانیول کېدلای موږ به ودته ور رانیولې وای. او هغه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه و. ورونو، احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې د هرات د افغانستان د ډیرو منطقو فاتح دی. نو دغه احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه چې ډیر هوښیار، شجاع او حلیم سړی و، او د خپل قوم مشر و، خو کوسه و، ژیره نه درلوده. د قوم ځینو کسانو به ویل موږ په دې خوښ او راضي یو چې احنف ته په 100,000 ژیره ور رانیسو. نو په اسلامي ټول تاریخ کې نه په اصحاب کرامو کې او نه په تابعینو کې د ژیرې خرول راغلي دي، او نه ژیره عیب بللې ده، بلکې د ژیرې نه درلودل یې نه و خوښ، ځکه چې د هغه غورو او بهترو خلقو په حضور ژیره ښایست، مړانه او د مسلمانانو د شخصیت دپاره کمال او وقار بلل کېده. او ودغه خلقو ته دا آسانه و چې غاړه دې پریسي، نه دا چې ژیره دې وخرول سي. مګر نن ورځ ډېر مسلمانان دا تمنا خو نه لري چې ژیره دې ور رانیول سي، بلکې د خپل مخ څخه د ژیرې د ایسته کولو دپاره پیسې مصرفوي. حتی داسې خلق هم شته که دا ممکنه سي چې ژیره دې د ابد دپاره د مخ څخه ایسته سي، د دې کار دپاره به په زرو دراهم خرڅ او مصرف کړي. نعوذ بالله من ذلك. ابن القیم رحمه الله وای ته فکر وکړه، کم وخت چې نر او ښځه د بلوغ و وخت ته ورسیږي د بدن په ټولو وریښتانو کې سره یو شی او برابر وي، مګر
نر یوازې د ژیرې په وریښتانو د ښځې سره فرق پیدا کړي. ځکه کم وخت چې الله عز وجل نر پر ښځه قیم او اختیارداره وګرځاوه، نو یې نر ته په یوه داسې شي سره فرق ورکوي چې په هغه کې د نر دپاره عزت، وقار، هیبت او لوړوالی وي، او نر د خپل نروالي د پوروالي دپاره هغه ته حاجت او ضرورت درلودی، او بالمقابل د ښځې څخه د دې د مخ د ښایست د پوره کېدو دپاره دغه ږیره ایسته کړه چې پوره استمتاع او تلذذ حاصل سي. ورونو، د ږیرې په خرولو کې ونورانو ته جمال او زینت نسته، بلکې ږیره د نرانو زینت دی. او دا څنګه کېدلی سي چې الله عز وجل نر خلق کوي او هغه ته د ښځې څخه د ده په ږیره سره فرق ورکوي، هغه ږیره چې په هغه کې د نر دپاره جمال او وقار سته، او بیا د انسان په دغه ږیره سره نوي راځي او د الله عز وجل و خلقت ته دې تغییر ورکوي، ځان دې د ښځو او د اسلام د دشمنانو سره یو شی کوي، او دا خیال دې کوي چې په دې کار کې د ده د ښایست زیاتوب سته. هیڅ کله داسې نه ده. په حقیقت کې دا د الله عز وجل د هغه قول ترجمه ده چې د سورة فاطر په 8 نمبر آیات کې فرمایي: افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، یعنی ایا هغه څوک چې د بد عمل دته شایسته کړه سوی وي، پس دی هغه بد عمل ښه او شایسته ویني. یعنی شیطان چې د هر چا په سترګو کې بد او خراب کار ښه ورښکاره کوي، ایا دغه څوک د هغه چا سره یو شی کېدلی سي چې د خیر او شر په منځ کې فرق او تمیز کوي؟ نیکي او نیک کارونه ښه بولي، بدي او بد کارونه بد بولي. هیڅ کله دغه دوه کسان نسي سره یو شی کېدلی. کم وخت چې دوی نسي سره یو شی کېدلی، نو د دغو دواړو آخره خاتمه به څنګه سره یو شی او برابره سي؟ نو دغه آیات شریف د مقتضا سره برابر. ځینې انسانان داسې فکر کوي چې د ده موډ او پیشن حتی ښایست بې له ږیرې خرولو یا غچې کولو نه پوره کېږي. چې ږیره سپکه کړه او د شاوخوا څخه یې کونډۍ کړه، نو دی ښایسته او پیشني سو. یا والله داسې نه ده، بلکې د نر ښایست د هغه هیبت او عزت د ږیرې په پرېښولو کې دی. لکه څرنګه چې الله عز وجل ستا دپاره خلق کړې ده، هغسې یې پرېږده، ځکه الله عز وجل ډېر عالم دی او ښه پوهېږي چې د نر سره څه شي وړ او مناسب دی. نو ځکه یې دغه ږیره د نر پر مخ راشنه کړه. نو دا به څنګه د یو عاقل هوښیار مسلمان دپاره لایق وي چې هر هغه شی چې الله عز وجل د ده دپاره اختیار کړی وي، دی دې د هغه څخه انکار وکړي او د هغه په ایسته کولو کې دې کوښښ کوي. ایا دی تر الله عز وجل ښه پوهېږي چې د ده دپاره څه شي وړ او مناسب دی؟ الله عز وجل فرمایي: اانتم اعلم ام الله؟ ایا تاسې ښه پوهېږئ که الله عز وجل؟ که الله عز وجل دا اراده کړې وای چې نر دې پوست او بې ږیرې وي، دا کار وده جل جلاله ته نه مشکل و او نه د هغه د کولو څخه عاجزه و، مګر الله جل جلاله نر په دغه ږیره سره د ښځې څخه متمیز او جلا کړي، او نر یې په دغه ږیره سره مشرف او مکرم کړي. مګر ځینې خلق الله عز وجل جما او دوی ته هدایت وکړي، دغه تکریم او تشریف، دغه فرق او تمیز نه خوښوي او نه غواړي، بلکې هر ورځ د هغه سره په مقابله کې ولاړ دي. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. اے مسلمان ورور، اے هغه څوک چې ته ږیره خروې، دا کار څنګه او څونه و تا ته سپک او اسانه معلومیږي چې ته دې خپله هغه ږیره خروې یا هغه چې کوې چې په هغه کې ستا ښایست، وقار او نروالی پروت دی. په والله دا کار ستا سره نه ښایي. حال دا چې ته نر، عاقل او مسلمان یې، او بیا دا راته ووایه ستا په رب دې ستا قسم وي چې دغه د ږیرې خرول و تا ته څه فایده در رسوي؟ ایا په دغه کار کې اجر او ثواب سته؟ ایا د ږیرې په خرولو کې تا ته یو دنیوي ګټه در رسیږي؟ ولې ځان د عذاب لایق ګرځوې؟
او ته و هغه عذاب ته هیڅ ضرورت نه لري. ولې د خپل ځان ستړی کوي؟ ځکه د ږیرې خرول سراسر ستړیا او تاوان دی، د وخت او مال ضایع کول دي. دا ټوله د چیش دپاره؟ نو ای ورور، ږیره دې پر خپل مخ داسې پرېږده لکه الله عز وجل چې در خلق کړې ده، او ستا و دغه تکالیفو ته چې ته د ږیرې په خرولو کې پر ځان تېروې هېڅ ضرورت نسته. دا ستا ږیره څونه وزن او دروندوالی لري چې ته یې د مخ څخه ایسته کې؟ آیا در باندې درنه سوه که ستا مخ در بدرنګه کړی دی؟ ګمان نه کوم چې یو د دغو شیانو دې د ږیرې په خاطر درته پېښ وي. نو د څه دپاره عناد او صریحه مخالفت کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وفروا اللحى وحفوا الشوارب، یعنی ږیرې پرېږدئ او پوره کوئ او بریتونه کوچني کوئ. مګر ځینې کسان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قول سره صریح ضد او معارضه کوي، په زبان حال سره وایي، یعنی د ده عمل او حال پر دې دلالت کوي چې دی وایي یا رسول الله په دغه باره کې نه ستا خبره اورم او نه دې اطاعت کوم. العیاذ بالله. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر سرچپه او عکس واړوي، ږیره خروي او بریتونه لوی پرېږدي. نو ای مسلمان وروره، پر څه دغه ضد او عناد کوي؟ ولې ستا د نبي او رسول د لارښوونې څخه مخالفت کوي؟ آیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و لارښوونې ته ضرورت نه لري؟ آیا تا لره کومه خاصه لارښوونه او هدایت راغلی دی؟ ای ورور، په والله دا ستا دپاره شرف دی چې ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعینو او پیروانو څخه سې، او د هغو کسانو څخه سې چې د ده صلی الله علیه و آله وسلم په سننو عمل کوي. او بل په دې باید پوه سې چې خبره یوازې د وریښتانو نه ده، بلکې دا مسئله د تسلیم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اوامرو ته سر کښته کول او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د لارښوونو د متابعت مسئله ده. ستا په زړه کې باید ستا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عزت، هیبت او احترام باید ډیر وي، او د هغه د اوامرو پابند او مطیع وګرځې. ورونو، دا یو څو خبرې د ږیرې وخروونکي ته وې، او اوس به د دلاکۍ د دکان د خاوند دپاره یوه یاد آوري او د هغه سره یو څه خبرې وکړو. ورور، کم وخت چې دا در معلومه سوه چې د ږیرې خرول د هغه ذکر سوو دلایلو په خاطر حرام او ناروا دي، نو د ږیرې پر خرولو هم مزدوري اخیستل حرام او ناروا دي. ځکه الله عز وجل چې یو شی یا یو کار حرام وګرځوي، نو د هغه شي قیمت هم حرام دی. نو کوشش وکړه چې دغه ستا دکان د مسلمانانو د ږیرو د خرولو ځای ونه ګرځي، او داسې ځای ځینې جوړ نسي چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سننو څخه د یوه سنت نیستوالی پکښې کیږي. ځکه دا داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کوونکی د خپلې ډلې څخه نه بولي، او د هغه څخه ځان بری او بیزاره بولي، او فرمایي من رغب عن سنتي فليس مني، یعنی که څوک زما د سنت او طریقې څخه مخ واړوي هغه زما څخه نه دی. او کوشش وکړه چې ستا دکان داسې ځای نسی چې په هغه کې د اسلام د اصولو څخه یو اصل نړول کیږي، او یا د محمدي شریعت د واجباتو څخه یو واجب پکښې ځایلیږي. ځکه دغه کار پر ګناه او تجاوز کومک کول دي، او الله عز وجل موږ د دغه کار او کومک څخه منع کړي یو. او د سورة المائده په 2 نمبر آیات کې فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، یعنی تاسې په شکر او تقوا کې یو د بل سره کومک کوئ، خو پر ګناه، ظلم او تجاوز یو د بل کومک مکوئ. او بل دا چې د دغې لارې څخه د مال ګټل حرام او سحت بلل کیږي چې په دغسې مال کې هیڅ خیر او برکت نشته. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغسې مال خوړونکی د اور لایق بولي، او فرمایي کل جسد
نبت من السحت فالنار اولا به. یعنی هر هغه بدن چې په حرام مال سره وده وکي د هغه د پاره اور ډیر بهتر دی. نو ګران ورور ایمان دی قوي که، پر الله عز وجل دی توکل قوي که، په خپل دکان کې دی د ژرې د خرولو اجازه مور کو، او دا په یقین سره زړه ته واچوه چې ستا ګټه د دغه ممانعت په خاطر ان شاء الله نه لږیږي. ځکه الله عز وجل د سورة الطلاق په 2 او 3 نمبر مبارکو آیاتو کې فرمایي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یعنی هر هغه څوک چې د الله عز وجل څخه بیریږي او ځان د ګناهو څخه ساتي، الله عز وجل به دته د دنیوي او اخروي غمو څخه د وتلو او خلاصون لار ور پیدا کی، او الله عز وجل به دته د هغه ځای څخه رزق او روزي ورکی چې دی خیال او ګمان نه کوي. او هر هغه څوک چې پر الله عز وجل توکل وکي نو دغه الله دلره بس او کافی دی. چې د دې آیاتو مقصد داسو چې د الله جل جلاله څخه وبېریږي او په هر حال کې د هغه عز وجل احکام عملي کړي، که څه هم د ډیرو مشکلاتو او سختیو سره مخامخ شي. ځکه چې الله سبحانه وتعالی د هغه ټولو مشکلاتو څخه د وتلو لار در خلاصوي او پیدا کوي، او په سختیو کې د معیشت او گزارې وسیلې هم در برابروي. د الله عز وجل څخه بیره د دواړو دارینو د خزانو کلی ده او د ټولو کامیابیو وسیله ده. د تقوا په واسطه ټول مشکلات آسانه کیږي. د داسې ځای څخه رزق او خواړه ورسیږي چې د ده په خیال او ګمان کې هم نه وي. ګناهونه ور بخښل کیږي، جنت ور حاصلیږي، ثوابونه یې زیاتیږي. یو عجبه د زړه سکون، اطمینان او خوشحالي ور پیښیږي چې د دغه اطمینان په خاطر هیڅ تکلیف نه ور معلومیږي. ټوله پریشانی او تکلیفونه یې په خپله ورکیږي. دا ټوله د تقوا او د الله عز وجل څخه د بیرې فواید و. نو ای د دلاکۍ د دکان خاونده د دغه آیاتو په مقتضا او غوښتنه په خپل دکان کې د ژرې خرول منع که. او بل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. یعنی که یو چا د الله عز وجل د پاره یو شی پریښاوه، د هغه د بیرې په خاطر یو ګټه یو منفعت پریښول، الله عز وجل به د هغه په عوض کې تر هغه ښه ورکړي. او په یقین سره دا ومنه چې دا ممکنه نه ده چې الله عز وجل دې هیڅکله د خپلې وعدې څخه مخالفت وکړي، خاصتا د هغه چا سره چې د الله عز وجل سره صادق وي. مګر هو انسان د صبر کولو څخه چاره نه لري، باید تلوار ځینې ونیسي چې سهار مې د الله عز وجل د بیرې یو حرام کار پریښاوه، ماښام مې باید کور ته نغدې پیسې راولویږي. او پوسه حلال مال که څه هم لږ وي تر حرام مال که څه هم ډیر وي خیر او بهتر دی. د انسان د پاره په حلال مال کې که څه هم لږ وي فایده او برکت ډیر زیات وي. الله عز وجل د سورة المائده په 3 نمبر آیات کې فرمایي قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته ووایه چې خبیث نافاکه او طیب پاک نه سره برابریږي، که څه هم دغه خبیث د ډیروالي په خاطر ښه درته ښکاره سي. یعنی که څه هم خبیث مال ډیر وي په ظاهره ښه او ډیر معلومیږي، خو د طیب سره نسي برابرېدلی. خبیث معنا حرام، طیب معنا حلال. لږ شی که طیب او حلال وي تر ډیرو خبیثو او حرامو شیانو ښه او بهتر دی. نو عاقل او هوښیار ته دا لازمه ده چې همیشه طیب او حلال شی خوښ کړي او د حرامو و طرف ته بالکل ونه ګوري، که څه هم ډیر زیات او ښه معلومیږي. حتی ته داسې فرض کړه چې ستا په دکان کې د ژرې د نخرولو په خاطر ستا ګټه یو څه هم لږ سوه،
دا د دې دلیل نشي کېدلی چې مسلمان دي د ډېرې ګټې په خاطر و حرام کار ته رجوع وکړي، بلکې پر ده دا لازمه ده چې پر دغه لږ ګټه صبر وکړي او د الله عز وجل په ورکړه او تقسیم سره راضي سي. شاید دغه د ګټې لږوالی د الله عز وجل د طرفه د ده دپاره یو ابتلا او امتحان وي چې د ده د ایمان او توکل قوت و خلقو ته وښکاره سي، او بیا نو شاید الله عز وجل په دغه لږ ګټه کې برکت ور واچوي او یا د رزق داسې نورې دروازې پر اخلاصې کې چې د ده په فکر او خیال کې هم نه وي، او په هغه سره دغه د توکل او قوي ایمان په خاطر چې حرام یې د الله عز وجل د پاره پرېښول غني کی. نو ګرانه وروره ویښ او باخبره اوسه، کوشش کوه چې د هغو کسانو څخه سې چې صابره دي په حلال مال که څه هم لږ وي قانع او راضي وي. پام کوه او پام چې د مال او پیسو حق دونه در باندې غالبه نسي چې ستا رب او ستا دین در څخه هیر کی، ستا د ورتګ ځای او ستا د آخرت امیدونه در څخه هیر کی، ځکه دغه حرام مال به ډېر ژر در څخه ولاړ سي، خو عذاب به د ډېرې مودې دپاره پاته وي. الله عز وجل دې وټولو ته د هغه کارو توفیق ورکړي چې د حق سبحانه وتعالی خوښ او پرازي کیږي. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. محترم ورونو، په پته کې نور دونه ځای نه دی پاته چې یوه موضوع که څه هم کوچنی وي هغه دې تر پایه پکښې کې بیان کړه سي، نو به پته خالي نه پرېږدو او د قرآن مجید یو څه تلاوت به په ګډه سره واورو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دعا په امید. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. محترم ورونو ستاسي د خبرتیا د پاره د یوشي یاد اوري کوم.